اللہ پاک فرمائی اوے پلوی لوی محلات کې ناس تو خلق واوري تاسو له مرګ راځي الله د عرش نه د فرش تماشا کوي هغه نوجوان تم ګوري د شپې 2-3 پوری موبایل کې اخته دې سګوري لګیا دي تمام محترم په دې ګنا باندې ستا بچي خبر شي ستا خزه خبر شي ستا پلار خبر شي ستا گاونډي خبر شي دا موږ نه برداشت کوو الله رسول فرمایي اے بی بی عائشی ما سره په جنت کې اوسې کېدل غواړي څوک څوک غواړي الله رسول سره په جنت کې اوسې شي ټول غواړو کنه غواړو وای اے عائشی هغه پوری کپڑے مغور زوا ملری کوا او مپرېږدا تر څو پوری ستا په کپړو کې پیوندونه نه راغلي روغي روغي جامې هم سیټ کړي روغي روغي پس د سره ولا ګوتې نه لاړ خیال دې تم غریب مسکین لم ځړنه کېږي چې ولي کو هغه جامې چې تر څو پوری پای کې پیوند نه لګېدلې هغه پوری هغه جامې مپرېږدا یو دویمه خبره محمد رسول الله فرمایي اے عائشی بی بی مالدار خلکو سره ناسته پاسته مکوا زکا چې په دې سره به تا کې ناشکرې نه پیدا شي په دې سره تا کې ناشکرې نه پیدا شي او ته لکونه ګټي اکرونه ګټي تسونه ګټي زرګونه ګټي ولا کونو خبرې کوي نو په ایمان وایا بیا به ته په خپل کاروبار ناشکري کې کنه بچ بیا به خپل ګاډي باندې ناشکري کې کنه بکې د ایمان او اعمالو اعتبار سره ځان نه مخکې خلکو ته قتل پکا دي چې ګوره دا سړی د عام منځونو سره تعجد هم کوي د قرآن تلاوت هم کوي اذان شوی نه ټول نه اول په جمعات کې حاضر وي تمام محترم و درخواست کوم ان قریب یو جټکه د الله به د دنیا ته ورکي ان قریب اوس که زه تاسو ته ووایم چې دې پل ته د الله عذاب را رسېدلی دی او د دې پل نه راپسې راواوړېدو بیا څه کولی شي وایه وایه بیا څه کولی شو قابو کولی شي بیا په افغانستان کې زلزله وشوه داسې ینګ ځوانان داسې زنانه داسې زما محترمو سپین ګیري ماشومان خړې دړې ګوري لګیا دي هر څه دڼې دڼې ختم دا په پیر بابا بونیر کې م وکته تمام محترمو دا یو علاقه او بله علاقه الله پاک خپل د عذاب په لپیټ کې راولي موږ مسلمانانو ته سبق راکوي سم شئ توبه وباسئ ما سره صلح وکئ دا ظلم او ستم پرېږده ناب تول کې کمې پرېږده د خویندو حقونه دې نه دي ورکړي دا ورکه هسې تسبیح ماړو هسې ځان مستړی کوو خویندو حقونه ورکول تمام محترمو الله رسول فرمایي اے بی بی عائشی په دنیا کې به داسې زندگی تیره که هلکا پلکا نه دام کوم او دام کوم او بچی واده را روانې اول نه وته پلنډونه برابر کړي او دته پته نشته 15 منټه بعد څه کېدو والد اعلان وشو ماښام د فلانکي جنازه ده چې کله ماښام شو 2 جنازې راغی دا دویمه جنازه د چا ده وایي دا دویمه جنازه د هغه چا د چا چې سار اعلان کړو دا اعلان چې چا کړو دا دویمه جنازه ده هغه اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ اللہ پاک فرمائی اوے پلوی لوی محلات کې ناس تو خلق واوري تاسو له مرګ راځي الله د عرش نه د فرش تماشا کوي هغه نوجوان تم ګوري د شپې 2-3 پوری موبایل کې اخته دې سګوري لګیا دي تمام محترم په دې ګنا باندې ستا بچي خبر شي ستا خزه خبر شي ستا پلار خبر شي ستا گاونډي خبر شي دا موږ نه برداشت کوو هغه ذات اما او تا ته سفرمایي فاینما تولوا فثم وجه الله آگے دیکھو اللہ پیچھے دیکھو اللہ دائیں دیکھو اللہ بائیں دیکھو اللہ اوپر دیکھو اللہ نیچے دیکھو اللہ ہواؤں میں دیکھو تو اللہ آسمان کی بلندیوں میں دیکھو تو اللہ بارش میں دیکھو تو اللہ ہواؤں میں دیکھو تو اللہ ہوا کے چرند پرند میں دیکھو تو اللہ ان چرند پرند کے زبانوں سے نکلی ہوئے الفاظ میں دیکھو تو اللہ سمندروں میں دیکھو تو اللہ سمندر کی موجوں میں دیکھو تو اللہ سمندر کی مچھلیوں میں دیکھو تو اللہ ان مچھلیوں کے زبانوں سے نکلی ہوئے الفاظ میں دیکھو تو اللہ جنگلوں میں دیکھو جنگل کے جانوروں میں دیکھو سبح للہ ما فی السماوات والارض تاسو نه تپوس کوم آباد اول د چا په لاس کې دي مینې سره مو نه ویلې کنه عاشقان نه یو کنه عاشقان نه یو دلته ماله غوسه راځي یو چودري راوغوښتم د پنجاب سیډونو ته دا چودرین مدرین دي ویره مولوي صاحب ستاسو د بیان لږ تعریف مې اورېدلی ما ته هم لږ بیان وکړه او چودري مخې ته چیلم هم پروت دی مې دلته دی اوس خیال 11000 لینډې راغوښتې دی او بیان پې کوي او دلته چې کوم دی مې په کومه موضوع درته بیان وکړم وایي جنت حوري غلمان مې جهنم نه نه جهنم نه دا تذکری د جنت چې کېږي مؤمنان خوشحالي که نه خوشحالي خو بل طرف ته جهنم نو زه ورته را شروع شم چودري صاحب په جنت کې به یو حوره داسي او یا جوړې به اچولي یو جوړه کې به بله جوړه ښکاري بله کې به بله ښکاري بله کې به بله ښکاري حتی دننه بدن به ښکاري بدن کې به دننه زړه ښکاري زړه کې به دننه مینه ښکاري چې تا سره څومره مینه ده نو چودري وایي ماشاء الله سبحان الله ما ته چودري صاحب دې جنتونو دې حورو ته چې رسې په قبر کې به په والو د نه دغه چیلم جوړ کړی گب دیسا وی خلق پی تیر شوی د سرونو نا او تطر نه خاطر پته شخلق واړي وی هر سره توایا و اسلام ته می بدم وایا دامي د اغیارو نه پسرو وینو غټلې نورونو درخواست کوم را واپس شي زما استاد ټینشن د پریشانی د ختمېدو د پاره لار الا 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 بذکر الله تطمئن القلوب نہ دنیا سے نہ دولت سے نگر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے دا الله په یاد سره به زما استاد ته سکون راځي دا الله یاد به شروع کوو ان شاء الله 5 وخت د مونږ اهتمام به شروع کوو ان شاء الله